تر اوسه پورې ما یو خلقی نه دی لیدلی چې دوی وایي چې د موږ ګناه وه، دا بد و، دا یو جنایت و چې نه مې پرچمی لیدلی، نه مې کوم جهادي رهبر لیدلی چې راشي د خلکو مخکې توبه وباسي، نه دغه طالبان. څه کودتا نوم ورکوئ که د انقلاب؟ او ولې د انقلاب ذهنیت په افغانستان کې خور شو؟ دغه هېڅکله د پښتونستان نه راجګ نه شو چې موږ په ازادي وکړو. یوازینی کس چې ډېر لوړ غږ یې کوم منظور پښتون دی په تاریخ. نور دغه محمود خان اڅکزی دی، د نور ولی خان دی، هېڅ چا نه دی. دوی وایي پاکستان د موږ ملک. برعکس که د نورې نړۍ تاریخونه موږ وګورو، هغه وروسته تاریخونه یې خراب وه، اوس پر مخ روان دي. ولې موږ په هر دور کې وروسته تاریخ ته ګرځو او د هر دور ارمان کوو؟ د افغانانو په جنګي وړتیاو او مقاومت کې هېڅ شک نشته، مګر دا چې د دوه شیان خبرې استعمالیږي چې مثلا امپراتورۍ ماته یا د امپراتورۍ یو ادیره دی، دغه د ادیرې خبره ماته هېڅ خوند نه راځي. ویده دریاب وم په څپو پسې روان شومه، بادونو ویښ کړم لاروی زه د توپان شومه، ساحل مې پرېښود په هډونو کې د سرو سندرو، یرغلیز شعر شومه ناره د هر افغان شومه، د وخت مغلو ته مې وایستله تیکې توره، تقدیر مې جنګ شو د خټکو خوشحال خان شومه. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، زه احسان کمال یم، د وطن خاطرې خپرونه ده. راغلی یم د داسې یو افغان کور ته چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې 40 کاله د استاد په توګه دنده ترسره کړې. نوموړي د افغانستان د تاریخ لپاره 2 مهم کتابونه پنځولي دي. موږ په دې خپرونه کې له هغه سره د کتابونو او د ژوند په نورو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړو. هیله لرم چې زموږ دغه خپرونه تر پای شی به وګورئ او ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، زموږ د نن د وطن خاطرې د خپرونې میلمه د معلوماتي ټکنالوژۍ د برخې استاد او څېړونکی ښاغلی عتیق ځاځی دی. قاضي صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او موږ سره د خپرونې لپاره حاضر شوئ. پخیر راغلی، ستړي مه شئ. وبخئ چې روژه م دی، د چای ساعت هم نشو درته کولی او تاسو ته سلام کوم او د دې کمرې د سترګو هغه افغانانو ته چې مونږ ګوري هغو ته هم سلام کوم. ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. تخلص نه دی ځاځی نو طبعا د پکتیا به وي؟ د پکتیا یم، ولې ټول عمر مې په کابل کې تېر کړی. همالته لوی شوي او همالته م درس ویلی دی، همالته کار کړی دی. پکتیا کې خپله څومره وخت رفت آمد مو کړی، ولې هېڅ ژوند مې نه دی کړی په پکتیا کې. د ځاځي اریوب مربوط د ځاځي اریوب مربوط دی، خو ځاځي لوی هغه دی، ډېر لوی قام دی. دا یو قام یې احمدخیل دی چې موږ یو ډېر ښه چې په د ګردیز نه چې ځي اولین کلی احمدخیل دی، بیا پسې ځي اریوب ځاځی. اریوب ځاځي پورې. ځاځی صاحب خپلو زده کړو په اړه راته ووایه. ابتدایي زده کړې دې په کلي کې کړي که نه ټول زده کړو بهیر؟ ابتدایي خو اصل موږ په قندار کې زموږ پلار هلته وظیفه درلوده، هلته 4 کاله ما په قندار کې درس ویلی. زه نیم قنداری یم. او بیا نو د متوسطې نه خواته بذاتي راغلی مخابراتو ته. نو ټول د ما مسلکي زده کړه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ دی چې هغه د کابل د مخابراتو انستیتوت و. په هغه وخت کې موږ ورته ویل TTC یا ټیلیکومونیکیشن ټریننګ سنټر یا مرکز تربیې مخابرات. همالته ما درس ویلی او په هماغه مسلک کې ما 40 کاله هم درس تدریس کړی دی، هم یې کار کړی. زه صاحب یو بل مرخ ته به راشو غواړم.
د زموږ کیسې یو څه ښه وطني یو بنډار برخه خپله کړې وي. قاضي صاحب په افغانستان کې مختلف نظامونه وو او وخت په تېرېدو سره راغله او سقوط شوه، نوي خلک راغله، غم لاړ او نوي خلک راغله. د خپل تجربو په اړه راته ووایه. د زده کړو په بهیر کې په تا باندې څومره منفي اغېز و دغه د نظامونو بدلېدل؟ غواړم دا کیسه راته وکړم. ډېره مشکله ده چې دغه د دې سوال ځواب سره په څو جملو کې ورکړي، ځکه چې زه په دغه ټولو سختو مرحلو کې چې افغانستان باندې راغلم زه همالته وم. دغه د ثور کودتا د ما د سترګو په وړاندې شروع شو. اصلا کې اولین ډز چې وشو د مخابراتو د انستیتوت مخې ته وشو چې دوی د قوه چارو زیردار د ارګ خواته روان وو. په هغه ځای کې یو منصبدار د پلچرخي خواته روان و، هغه یې ودروو، د هغو په منځ کې ډزونه وشول. همدا د موږ د سترګو په وړاندې دا شروع شو. د هماغه زمانې نه چې بیا جنګونه وو، جهاد وو، کابل کې عسکرګیرۍ وي، د روحي فشار لاندې خلک وو. وخت ورته په پېښور کې هغو مجاهدینو خپل د اقتدار لپاره هر څه ته لاس واچوه. په دا ټولو مرحلو کې زه وم تر څو چې د نجیب حکومت سقوط شو زه همالته وم، چې طالبان راغلل زه همالته وم. اولین مرحله د طالبان. قاضي صاحب لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې دا ټول هر څه تاسو له نږدې لیدل او څارل مو د یو څېړونکي په توګه ثور کودتا نوم ورکوئ که د انقلاب، او ولې د انقلاب ذهنیت په افغانستان کې خور شو چې د کودتا وکول او ذهنیت د انقلاب خور شو؟ په هیڅ صورت د انقلاب نوم هسې یو د ګناه ده چې د انقلاب نوم ورته ایږدي. دا یو کودتا وه په روڼا ورځ او ډېرې وینې تویې شولې، ډېر خلک ووژل شول په هماغه ورځ. د داود خان ټول فامیل ووژل شو تر ماشومانو پورې. او په دې کې چې انقلاب کمونیستي انقلاب ورته وایي، سوسیالیستي انقلاب، نه کارګر کې برخه درلودله، نه دهقان او کارګر په دې خبرو خبر چې دوی د انقلاب سوسیالیستي انقلاب نوم ورکړي. دا یو کاپي و د روس نه راغلی و او د خلکو کتابونه لوستي وو. دوی فکر کاوه چې موږ د روس انقلاب هغه پیرو یو، بس په اوله ورځ انقلاب نوم ورکړ. قاضي صاحب له کودتا نه ډېر وخت کېږي چې تېر شوی دی. اوس هم کله چې دغه ورځ نمانځل کېږي ځینې خلک د تورې ورځې په نوم نمانځي، ځینې بیا هم د انقلاب د ورځې په نوم نمانځي. ولې دغه ذهنیت تر اوسه په افغانستان کې حاکم دی؟ دغه ډلې ولې تر اوسه پورې دغه چې د انقلاب لفظ ورته کاروي یا دا تر ولې حاکم دی تر ډېره؟ د افغانستان بدبختي په دې کې ده چې دغه 40 کاله ما هېڅ نه دی اورېدلی چې د هېڅ حکومت د هېڅ دورې چارواکی د کمرې مخې ته ناست وي او ویلي وي چې زه ګناهګار یم، ما بد کړی دی، ما ګناه کړی دی، ما جرم کړی دی. ټول ښه خلک وو، هر یو چې کیني د بل جرم جنایت غندي، د بل ګناه ښیي. ځکه نو تر اوسه پورې ما یو خلقی نه دی لیدلی چې دوی وایي چې د موږ ګناه وه، دا بد و، دا یو جنایت و چې موږ نه مې پرچمی لیدلی، نه مې کوم جهادي رهبر لیدلی دی چې راشي د خلکو مخ کې توبه وباسي، نه دغه طالبانو پورې هېڅ چا نه دي ویلي چې ما ګناه کړې. ځکه نو په خلقي ته هماغه خصور انقلاب دی او پرچمي ته هماغه انقلاب دی، جهادي ته جهاد دی، د اسلام دپاره جهاد کړی دی. هېڅ چا دا نه دي ویلي. دغه کلچر په موږ کې نشته چې ووایي چې اعتراف وکړو چې موږ بد کړی دی، موږ غلط کار کړی، ګناهګار یو او څنګه بیرته جبران. ولې اعتراف نه کوو؟ دا کلچر په موږ کې نشته. څه کول پکار دی چې موږ دا ومنو چې موږ اشتباهات کړي؟ دا نو د 40 کالو خبره ده، څنګه بیرته خلک راولي چې ورته وایي چې تا ګناه کړې. په دې کې نقص په دې کې دی چې هر چا د خپل چینل خبرې اورېدلې دي، د خپل چینل کتابونه لوستي دي. مثلا اوس د افغانانو په منځ کې د پښتو او فارسي جنجالونه دي. دغه ځوان نسل په دغه باندې زړه سوځي چې دغه ځوان نسل منحرفه کېږي، دوی ته هماغه شیان ویل کېږي
چې د مشران یې غواړي او دا غلط شوند دي. دغه ځوان یې اوري، دوی همغه قصه زده کوي، د همغه قصې سره لویېږي، د همغه قصه بیا تکرار وایي چې نه موږ صحیح یو، دا بل غلط. مننه زاده صاحب. را شو یو بل برخه ته. تاسو د افغانستان د تاریخ یو برخه، البته دوه برخې هم راسپړلې دي. زه غواړم په دې کې هم ستاسو نظر یا ستاسو خبرې واورم. ما ستاسو کتابونو کې لومړی به په دې باندې وغږېږو ستر سکندر او یونانیان په ننني افغانستان سیمه کې. دا کتاب کیسه راته وکړه. سکندر ډېر وخت په افغانستان ډېره سابقه لري، یعنې ډېر وخت تېر شوی دی چې په افغانستان کې امپراتوري درلوده، حاکم و. دا کتاب څنګه د ولیکه؟ اول خو لکه څنګه چې ما په دې کتاب په سریزه کې ویلي دي، زه ځان ته نه تاریخ پوه وایم نه لیکوال، نه مې تر اوسه کتاب لیکلی دی. دغسې تصادفي غوندې هغه شو، قلم مې واخیستی و یو کتاب ولیکل شو، بالاخره کتاب شو. زه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، زه ټول عمر مې د تخنیک سره، د معلوماتي ټکنالوژي مخابراتو سره، دا مې مسلک باندې کې مې 40 کاله کار کړی دی. او مګر د آن د مکتب د زمانې نه ما د تاریخ سره علاقه وه، قصې مې زده کولې، حتی مشرانو به چې چېرته ځینې قصې کولې خوند به یې راکوه چې د پخوانیو زمانو قصې به یې کولې او ما زده کوو. نو کله کله د کار او د درس په څنګ کې که چېرته فرصت پیدا شو یو کتاب ګوتو ته راغی، هغه به مې لوستل. خصوصا د لرغوني تاریخ سره د مو علاقه ډېره زیاده وه، د پخوانیو زمانو. یو د هغو کرکټرونه په تاریخ کې چې دی دغه ستر سکندر دی. دا جنګیالی چې د یونان دی، په دا ټوله سیمه کې، حتی په ټول جهان کې ممکن داسې څوک نه وي چې د سکندر نوم یې نه وي اورېدلی. خصوصا دا د موږ په سیمه کې د یونان نه نیولې ان تر هنده پورې حتی قصې یې پاتې دي. په ځینو ځایو کې مثلا په هند کې یا په ایران کې په نوم د داستان سراها ورته ویل، هغو به داسې محفلونه جوړ کړل او قصې به یې کولې د داریوش او د سکندر د جنګونو. په کابل کې موږ په دغه زاړه ښار کې اوسېدلو، حتی موږ چې اطفال وو دغه ښځو به قصې کولې چې سکندر افسانې وې، مثلا قصې وې چې مثلا حقیقت نه وي. مثلا داسې قصې ما اورېدلې چې سلطان سکندر ښکر درلودل، یا مثلا سکندر دا وکړه، د سکندر په افغانستان کې شکست وخوړ. دا قصې ډېرې جالبې وې ما ته. او په دې لټوم چې که چېرته د رښتیا قصه پیدا کړم چې څوک و د سکندر. تصادفاً دلته وم په کاناډا کې په د اول وختو کې د انتخاباتو شم راغلم، په تصادفي مې یو مضمون تر سترګو شو په د یارک یونیورسټي کې. تاسو ته معلوم دی دلته نږدې دی، چې یو مضمون و د پوهنتون د آخر کال د یو کلن سیمینار و په نوم د سکندر حقایق او افسانې. ما دا خو په دغه پسې زه ګرځېدلم، لاړم یارک یونیورسټي ته، هغو ته مې وویل چې زه غواړم په همدغه سیمینار کې اشتراک وکړم. یو څه مراحل ته شو، ډېر په قدر یې ومنلم چې راځه. په شاګردانو سره په صنف کې کېناستم یو کال. دغه یو کال مې کار وکړ. دا په اخر د تاسو ته معلوم دی پوهنتون کې یو پیپر باید نشته کې، هغه مې هم نشته. هغه پروفیسر ته ولیږل شو، عنوان مې ورکړی و چې یونانیان په افغانستان کې، ګریکس ان افغانستان. هغه مې چې ولیږه، هغه د پروفیسر هم ډېر خوښ شو، بیرته نتیجه راولېږله. نو یوه ورځ کېناستلم چې راځه دغه انګلیسي کاغذ په پښتو ترجمه کړم، په دغه انټرنیټ کې ورکړم چې افغانان ځوانان یې ولولي. هغه مې چې په ترجمه شروع کړه، چې دغه په هغه مقاله کې خو هغه راستاً په افغانستان کې چې سکندر افغانستان ته په کوم تاریخ راغی، ولې چې صنف کې خو اشیان شوي وو، پخواني پس منظر ته ضرورت نه. ما چې افغان چې دا وخت چې د سکندر ولې راغی افغانستان ته راغی، د کومه راغی، د څوک وو، چېرته وو. د دې مې شروع وکړی د تولد د وخت،
چې یونان کې تولد شوی د هغه وخت نه چې څه کارونه وکړل، چېرته راغی، د هخامنشیانو د امپراتوري سره جنګونه، او په کوم تاریخ افغانستان ته راغی. د افغانستان دغه اوسني افغانستان جغرافیه کې د څه وخت داخل شو، بیا په افغانستان کې سره دا ټول مې چې سره راجمع کړه تر مرګه پورې، بیا د ده وروسته یونانیانو څه وکړل، داسې وړکی کتاب ته جوړ شو. زده صاحب سکندر ولې افغانستان غوره کړ؟ علت څه و چې دی راشي دې خاورې؟ افغانستان د ده هېڅ په پلان کې افغانستان نه و. د ده پلان پروګرام چې دی د باسفورس نه تېرېږي د ترکیې خاورې ته. په هغه وخت کې د ترکیه د اوسنۍ ترکیه چې دی دغه د آسیایي منطقه دغه د پارس د امپراتورۍ لاندې و، چې دی راغی چې د هغو نه هغه پخوانی انتقام واخلي د فارس نه. په فارس پسې راغی دی. نو د فارس امپراتوري، فارس ډېره لویه امپراتوري وه چې تر شمالي افریقا نه نیولې تر هنده پورې دوی ته د تاثیر لاندې د هغه درلودل ولایات. په هغه ځای کې 3 لوی جنګونه د دوی سره وکړل. په 3 جنګونو کې فارس مات کړ. آخرین په شهنشاه داریوش وتښتېد د آخرین جنګ. 2 واره د ده نه وتښتېد، ژوندی د جنګ چې وتښتېد. دی په دغه داریوش په تعقیب پسې راغی. داریوش یو دغه خامنشیانو یو هغه درلود ولایات، موږ ولایات ورته وایو، دوی ساتراپي ورته وایي. یو 2-3 ساتراپه چې وو، چې یو د هرات و، یو د اوسني کندهار و. دوی دغه داریوش وواژه چې تښتې، او د اسکندر په تاب سره روان دی، د ده نه یې ځان خلاص کړ. هغه اسکندر چې راغی د داریوش مړی پیدا کړ، د فیصله یې وکړه چې دا خلکو چې دی وژلی دی هغه به زه پیدا کړم. دا خلک افغانستان ته راتېر شول. دا هم د هغه والي بیسوس نومېده ساتراپ. بیسوس افغانستان ته راتېر شو او اسکندر هم په ده پسې په تعقیب پسې راغی. اولین ځل چې د افغانستان د اوسنۍ خاورې ته داخلېږي د هرات ښار دی چې دوی د آریا ښار ورته وایي. 330 د میلاد مخکې، 330 کاله مخکې د میلاد، یعنې 2300 کاله مخکې د هرات ته راغی. بیا د هرات نه نسبت زرنج ته، کندهار ته، بیا بیسوس وتښتېد، شمال ته لاړ، د هندوکش نه واوښت شمال ته. په ده پسې بیا شمال ته واوښت. بیا راغی کاپیسا ته، د اوسنی باګرام چې دی، دغلته دوی یو ښارګوټی جوړ کړ، لوجستیک بیس یې جوړ کړ. بیا واوښت د هندوکش نه د شمال خواته. بیا بیسوس د آمونه تېر شو منځنۍ اسیا ته. اسکندر په ده پسې نسې راغی. نو دغه علت و چې اسکندر زموږ په خاوره راننوت. بلکل. زده صاحب یو موضوع چې تر ننه زموږ د تاریخ برخه ده، یو نسل نه بل نسل ته انتقالېږي، هغه دا ده چې موږ د نړۍ قوي امپراتورۍ ماتې کړې. سکندر مقدوني، چنګیز خان. سکندر مقدوني خو زیات که په یو څوک سټیج هم خبره کوي، که یو ماشوم ووایي چې موږ سکندر غوندې امپراتوري ته ماته ورکړې. د افغانانو زړورتیا، جنګي مهارت څنګه و؟ مقاومت تاسو څنګه ارزوئ؟ د افغانانو په جنګي وړتیا او مقاومت کې هېڅ شک نشته، مګر دا چې د 2 شیان خبرې استعمالیږي چې مثلا امپراتورۍ ماته یا د امپراتورۍ یو ادیره ده، دغه د ادیرې خبره ماته هېڅ خوند نه راکوي. ستاسو نظر دی پارس؟ چې افغانستان د ادیره وي. یو خو افغانستان خپل افغانستان د ډېرو امپراتوریو مرکز و، چې مثلا د بابر پاچا چې مغول امپراتوري په هند کې جوړ کړه، دا په کابل کې و، دا زموږ پاچا و. محمود غزنوي په افغانستان کې و، امپراتوري د افغانستان نه جوړه شو. غوریان د همدغه افغانستان نه و، طاهریان د همدغه افغانستان کې و، او پسې ابدالیان او هوتکیان دا ټول دغه یو مرکز دی د امپراتورۍ، چې دغه ځای نه ډېر امپراتورۍ شروع شوي دي. د یوه برخه. دویمه برخه چې موږ ادیره، دا د امپراتورۍ ادیره نه دی، هغه امپراتورۍ چې موږ مات کړي هغه سم آباد خلک دي، موږ په خپله تباه یو. دا د افغانانو ادیره شوې دي.
ځکه چې د هر جنگ وروسته افغانانو د جنگ نتیجه نه دی اخیستې. هغه بار صاحب ډېر ښه وایي چې افغانان د هر خونړۍ جنگ وروسته د هر خونړۍ غسل وروسته اخیرنې جامې بیرته اغوستې او دا ډېره په ځای خبره ده. دا وګورئ دا اوس زموږ د 40 کلن جنگ یعنې څومره تباهي افغانانو تېره کړه، څومره قربانۍ ورکړې، نتیجه یې څه شوه؟ فضایي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم دا موضوع روښانه کړه، موږ د دې ادعا لرو چې موږ امپراتورۍ ماتو د سکندر مقدوني نه ونیولې تر دې دور پورې. نو د دې علت څه دی چې موږ خپله یو بل نه منو، د بل په مقابل کې سره یو موټی کېږو دریږو، خو خپل منځ کې بیا دغسې نه همدغه د موږ تباهي دي چې خپل منځ کې اتفاق نه لرو. پردي سره جنګ کوو، ولې چې جنګ خلاص شي خپل منځو کې جنګ کوو. یو خو دا چې اسکندر مولا اسکندر یوازینی جنګیالی دی چې په تاریخ کې په خپل 10 کلن کمپاین کې هېڅکله ماته نه دی خوړلی، تر هند پورې هېڅ جنګ کې ماته نه دی خوړلی. تاریخ وایي د اسکندر دلته مات شوی نه دی. اسکندر یو کار شوی چې مثلا د ده دی په 2340 یا 40 د باسفورس نه د ترکیې خاورې ته تېر شو. دغه د خامنشیان امپراتوري تر افریقای غربي پورې دا ټوله یې په 3 کالو کې خلاصه کړه. مګر چې کله د افغانستان خاورې ته راننوت په 310 قبل المیلاد کې، تر څو چې بیرته د افغانستان د خاورې د نورستان د لارې او د جلال آباد د لارې وته، 4 کاله په دغه منطقه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا کې دی بند پاتې شو. یعنې ډېر وخت تېر شو، ډېر مقاومتونه ورسره وشول، خصوصا په کونړون او په نورستان کې سخت جنګونه وشول. دی په خپله شخصا زخمي شو، قمندانان یې زخمي شول دا د نورستان په ساحه کې. مګر دا چې ماته یې خوړلې وي دا خبره نه ده. نور انګریزان دغه بل پیغمبر سره وغږېږو، په دې په وغږېږو د دې د انګریزي استعمار یا د افغان انګلیس لومړۍ او دویمه جګړې هغه اثرات تر اوسه هم زموږ په وطن کې شته، که په وطن کې نه وي په خلکو کې تر اوسه هم شته. د دې پالیسي پالي. د دې کتاب کې سره راته وکړه دغه یادښتونه دي، دا یادښتونه دې څنګه پیدا کړه، چېرته دې پیدا کړه؟ دغه اول ځل چې ما دا کتاب پیدا کړ هغه په پل باغومي د کابل کې هلته یو ځای و د پوهنتون د استادګاه سره ډېر یو مشهور ځای نه پوهېږم چې اوس شته که نه کتابونه خرڅېدل د سړک په سر او ډېر ښایسته کتابونه پیدا کېدل. د هغه کتابونه و چې خلکو به د کورونه وویستل، خلک تلل مهاجرت باندې، کورونه خرڅېدل، سامان خرڅېدل او کتابونه هم راتلل دلته. دغه کتاب ما په نوم د فارسي ترجمه مې پیدا کړه، په نوم د شبخون افغان چا دغه کړی و، ترجمه کړی و. هغه مې چې ولوست ډېر خوند یې راکړ چې عجبه دا خو یو ښه صنعت دی. دا یوه ښځه دی په نوم د نوم یې فلورینتا دی، فلورینتا سیل. دا د جنرال سیل ښځه دی. جنرال سیل یو د همغه انګریزانو د قمندانو څخه و چې په د اولین جنګ د افغان انګلیس کې په کابل کې و. بیا وروسته دی جلال آباد ته لاړ، ولېږل شو. په همغه جلال آباد کې دی بند پاتې شو، هېڅ یې ونه شوی کولی چې د انګریزانو سره په کابل کې کومک وکړي، ولې د جلال آباد لاره د افغانانو نیولې وه او په جلال آباد کې هم دی هم د حملو لاندې ساتلی و. نو دغه ښځه په کابل کې بنده پاتې وه او دې ښځې د روزمره یاداشتونه لیکلي دي چې څنګه دوی محاصره شول، څه تکلیفونه یې تېر کړل، د خوراک د نګاه چې نه رسېدل، جبهخانې نه رسېدلې او افغانانو دوامداره حملې ورباندې کولې. یو ځای کې وایي چې دغه موږ حیوانات دومره وږي شول چې هغه آس د دې ګاډۍ هغه ویلې څه وي د لرګیو هغه باندې شروع وکړه خوړلې، وایي چې حتی یو آس موږ ودراوه چې هغه د بل آس لکۍ خوړله، دومره وږي شوي. نو دا قصې ټولې په دغه لیډیسه لیکلي دي، داسې روزمره یاداشتونه. دا به تر تا څنګه راورسېده؟ ما دا کتاب ما په کابل کې لوستی په
اتیاومه لسیزه کې بیا د ما کتابونه کابل کې ورک شول دغه د مجاهدینو جنګونه چې راغلل کابل کې چور ګډ شو د ما کور هم کې چور تقریبا 200 جلد کتاب ټول لاړ بیا په پاکستان کې د اسلام آباد کې چې وم هغه کله کله تلم د اسلام آباد کې دوه کتاب فروشي وي ډېر ښه کتابونه پیدا کړل هلته مې دغه انګلیسي کتاب پیدا کړ اصلي دغه راسره و تر ننه پورې هغه د راسره دی هلته بیا مې وارز فکر کوم چې راځه چې دغه ترجمه کوم په پښتو باندې کوم خامخا یو څه سریزه مې ورکړه چې ولې انګریزان څه خبره وه مخکې د هغې نه وروسته اخریزه کې بیا مې دا شروع کړه که څه هم د 19مې پېړۍ انګریزي وه داسې مشکله غوندې وه ماسد ډېر ښه مې ترجمه کړه نو دغه ښځه بیا د وزیر اکبر خان د اسارت لاندې وه تر حفاظت لاندې اصلا کې تر څو چې انګریزان راغلل بیرته دا ښځه ورته تسلیم شوه نو دا ډېره ښه قصه دی د سند دی د تاریخ د همغه زمانې چې یو څوک په هغه جنګونو کې وو تازه صاحب دغه کتاب څومره د افغانستان د تاریخ برخه ګرځېدلی او تر اوسه مو څومره خلکو ته رسولی ځکه دا دغسې یادښتونه دي چې عملین داسې چا لیکلي دي چې په دې جګړه کې او د افغانستان او د انګلیس په جګړو کې عملا ښکېله ښځه وه څومره دا خلکو ته رسېدلی نه پوهېږم ما یې فارسي په ترجمه لیدلي هغه هم په اتیاومه لسیزه کې څونه په مګر پښتو ما نه دی لیدلی متاسفانه پښتو باندې ډېر کار نه دی شوی ځکه ما د پښتو هم ولیکل چې په فارسي باندې کار ډېر شوی دی که افغانانو نه وي کړی هم ایرانیانو ډېر کړی د ایران منابع ډک دي د ډېرو اثارو نه ولې پښتو کې ډېر کار نه شوی ځکه ما د پښتو واړه مګر دا چې دا قصه څومره رسېدلی خو اوس دا په کابل کې چاپ شوی دی په ارزانه په 200 افغانۍ که څومره یې ورکوي همدې دپاره په کابل کې چاپ کړم چې ځوانان یې واخلي خصوصا د ځوانان څوک چې علاقه لري یا د تاریخ شاګردان دي بیا کیدای شي دوی څېړنې وکړي تازه صاحب کله چې د دا یادښتونه راټولول ژباړل دي دغسې کومې تاریخي واقعې سره مخ شوی چې هیجان ته بیولی وي یا یو ډول احساس دې کړی وي چې موږ څه ډول خلک وو او څنګه یو دغسې کومه واقعه ته په دې کتاب کې اشاره شوې دغه کتاب ټوله هیجان دی دا کتاب چې څوک ولولي دغه یادښتونه د هره ورځې یو ورځ نه تنها په انګریزانو باندې په افغانانو باندې ډېرې سختې ورځې تېرې شوې دي مګر یو شی دی چې یو خو هغه ملي رهبري وه په دې جنګ کې دغه جنګ د نورو جهادونو سره فرق یې په دې کې و چې دا ملي جنګ و د قومي مشرانو د خوا رهبري کېدل او دغه موږ د 40 کاله جنګونه چې وو دا د حزبونو د خوا د اسلام تر نامه لاندې دوی خپل قدرت لپاره جنګ کوي ځکه چې که د اسلام مسله وای دوی یو بل نه سره وژل چې څنګه کابل ته راغلل د یو بل په زرګونه یې ووژل او نور یې کابلیان هم پکې ووژل مګر دغه ملي جنګ و مشران ملي وو قومي مشران وو او په راس کې هغه محمد اکبر خان وزیر محمد اکبر خان چې د امیر دوست خان زوی هغه ډېر ټاکونکی یو شخصیت و چې د هغه د راتګ سره د قومونه پرې راټول شول او هغه قومونه و چې د کابل د شاوخوا خلک و مثلا میر مزید خان کوهستانی د کوهستان و ډېر فعال شخصیت په دې جنګ کې او اخواته هغه محمد شاه خان بابکر خیل د غلجي و چې د سروبي د منطقې و هغه ډېر فعال شخصیت و امین الله خان لوګری د لوګر و عبدالله خان څکزی یعنی دا قومي و ملي و چې کله قومونه سره یو ځای شي یو نتیجه ورکوي خو متاسفانه پس له دغه خو بیا هماغه د فامیلي قصې شروع کېږي کنی دا جنګ د اوسنۍ 40 کالو سره ډېر فرق لري تازه صاحب ډېره زیاته مننه یو سوال دا دی غواړم ستا نظر د دې په اړه واخلم افغانستان یا په ټوله کې افغانان تر ډېره د تیر تاریخ ستاینه کوي وایي چې پخوا موږ ښه وو اوس موږ خراب یو برعکس که د نورې نړۍ تاریخونه موږ وګورو هغه وروسته تاریخونه یې خراب وو اوس پر مخ روان دي ولې موږ په هر دور کې وروسته تاریخ ته ګرځو او د هر دور ارمان کوو چې
چې پلانی پاچاهي ښه وه د غازي امان الله خان وخت ښه و د داود خان وخت ښه و ظاهرشاه ولې موږ د تیر تاریخ ارمان کوو مخ ته ولې نه ځو دغه د موږ بدبختي ده ستاسو څه علتونه بولئ نور دنیا مخ ته ګوري تیر په هېر دی مخ ته ګوري ولې موږ علت یې دا دی چې په مخ کې هېڅ ښه موږ نه دی هر وخت کې د بد نه بدتر ته تېر شوي یو ځکه شاته ګورو مثلا د ظاهرشاه په وخت کې شکایتونه وو خلکو شکایت کو کار نه ظاهرشاه کار نه کوي افغانستان پاس پاتې دی دا دی هغه دی ډېر زیات شو 40 کاله پاچاهي کړې ده دا باید بدل شي دا خبرې وي سیاسي حزبونه او د شیان جوړ شو چې کله داود راغی خلکو ارمان کوي ولې چې بدتر راغی داود د اختناق دوره راغله داود د جمهوریت په نوم باندې ګرچې داود ډېر یو ملي شخصیت و ملتپال ډېر ملتپال و چې په ملي احساس کې په ده کې هېڅ شک نشته د ترقي پسنده و ډېر کار یې ډېر یې غوښتل چې افغانستان زر آباد شي کار وکړي مګر همغه شخصي یو مشکل و چې د هغه شاهزاده و مثلا چې دی رئیس جمهور شو رئیس جمهور وزیر دفاع صدر اعظم وزیر خارجه ټول دی دا ټول پوسونه دي خلک په تنګ شول دا څه رقم جمهوریت دی جمهوریت خو داسې نه وي حزبونه پسې واوښتل کودتا وشوه چې موږ دغه هغه راولو سوسیالیزم راولو خلک چې دا ولې چې په شکر هغه داود خان خو ډېر ښه ظاهرشاه خو بیخي جنت و ستا لپاره کومه دوره وه موږ د پرې هېڅ مقایسې نه دی د مقایسې وړ نه دی ځکه چې د ظاهرشاه زمانه چې اوس صفت یې کوو بې ګټې دی مګر چې مقایسه کوي خود په هغه وخت کې به جنت ولې چې جنګ نه و څوک وژل نه و د اقل امن و د دولت یو پرستیژ و یو احترام و یو هغه به ورته ویل اولدار دغه سپایي دا به لږه په یو کلي کې به یو سړی راوست ټول به احترام که خالي لاس یو سپایي ولاړ چا به څه نه ورته ویل خلک به سفر کوه تورستان راتلل افغانستان دا کابل کې د تورستانو مزې وي خو په ظاهرشاه یوه نیوکه دا کېږي سوله وه ثبات و وایي د ډیورنډ مسله یې حل نه کړه د ده په وس کې وه نه وه په وس کې تر ډېره دغه نظر د ده په وس کې نه وه ډیورنډ داسې اسانه مسله نه ده چې څوک یې حل کړي ځکه چې داود خان ډېر کلک و په دې باندې داود خان ځان هم تباه کړو په همدغه باندې همدا د داود خان د ډیورنډ په قصه باندې د حتی یو وخت کې سفربري اعلان کړه په هغه وخت کې د سفربري اعلان کړه چې احتیاط عسکري په هغه وخت کې عسکري د هغه و پیشکي و که نه هر څوک باید هر چا باید عسکري تېره کړې وای بیا عسکري د چې تېره که ترخیص شوی بیا که کوم حالي امرجنسي کې ده هغه باید احتیاط یې راغوښتی وای پخواني عسکر چې ترخیص شوي دي هغه احتیاط یې راوغوښت په کابل کې داسې حال و چې په نانبانۍ کې ډوډۍ نه پیدا کېدل ټانګونو حرکت وکړه د بوتخاک نه خواته تېر نه شو غریب ملک و د پاکستان د پوځ سره وهل په دا رقم په دې هماغه و چې داود مجبور شو د روس لمنې ته ولوېږي چې اردو تقویه کړي د روس سره قراردادونه شول وسلې راغلې موټر راغلل تجهیزات راغلل ټانکونه راغلل طیارې راغللې چې ځان آماده کړي کنې موږ دومره داسې یو اردو درلود چې تر جلال آباد ته نه رسېد نو داسې نه و چې په جنګ یې ګټلی و په جنګ نه ګټل کېده مګر یو تاوان چې هم داود خان هم ظاهرشاه وکړ چې بې ځایه د پښتونستان خبرې کولې عوض د دې چې هماغه خلک چې د ډیورنډ ناخواته دي او په کابل کې ساتل شوي دي ځینې مشران لکه اجمل خټک و هغه بلوچ و دا نو همالته په کابل کې 10 کال هلته پراته وو په عزت باندې پراته وو دې خلکو یوه ورځ یوه خبره ونه کړه چې دا کینه وي چې راځي چې دوی وغواړي دغه هېڅکله د پښتونستان نه راجګ نه شو چې موږ ازادي غواړو یوازینی کس چې ډېر لوړ غږ یې کوم منظور پښتین و په تاریخ کې
نور دغه محمود خان اڅکزی دی دا نور ولی خان دی دا هیڅ چا نه دی دوی وایي پاکستان زموږ ملک دی نو چې هغه خلک هېڅ نه غواړي تا او ته د دې ځای نه چغې وایي د تا نه زیات هم دی د تا نه قوي هم دی دا خو بې فایدې دی ډېره زیاته مننه زادی صاحب اصلا باید د دوی نه پوښتنه وشي ته غواړې که نه ته جګ شه وغواړه زه کومک درسره کوم بلکل زادی صاحب ډېره زیاته مننه چې د وطن په تېر تاریخ دې راوګرځولو او خوږې په زړه پورې کیسې مو راته وکړې درنو لیدونکو تاسو سره پاتې شئ ملتیا مو وکړئ د زادي صاحب د کاناډا له ژوند به مو هم خبر کړو چې دلته په کوم علمي کارونو باندې بوخت دی ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره د وطن خاطرې خپرونه ګورئ زادی صاحب راوشو ستاسو د کاناډا او د مسافرت ژوند ته څومره وخت کېږي کاناډا ته راغلې او څنګه راغلې کاناډا کې خو تقریبا 20 کاله کېږي چې موږ دلته یو او چې څنګه دلته راغلو ما لکه مخکې مې درته وویل زه دغه افغانستان په ډېرو دورو کې همالته وم دغه داود خان نیولې د ظاهر شاه نیولې تر دغه د طالبانو تر اولین دورې پورې زه هلته وم طالبانو چې کابل ونیوم زه همالته وم او ما افغانستان ته رفت آمد کوو تخنیکي د یو ان سره مې کار کوو تر څو چې دا ټول حالات مو تېر کړل دغه د کمونستانو د زمانې هغه تشویش حالت عسکري و بندي کېدل د خلکو د جنجالونه او بیا پسې مجاهدین راغلل هغه بدترین دوره د تاریخ د افغانستان خصوصا د کابل هغه و چې دغه مجاهدین په کابل ننوتل یو رقم وحشت پیل شو چې هېڅ د منلو نه دی که ویلي کې مثلا 20 کاله بعد به څوک ونه مني وایي به چې دروغ لیکلي مبالغه دې کړې که چا ته یې ووایم د منلو نه دی او په څنګ کې خامخا مثلا حکمتیار وایي چې نه دومره خلک نه دي وژل شوي مګر دا نه وایي چې دا سل خو وژل شوي دي ملکي خلک دا سل تاسو څه حق درلود چې دا سل مو وژل یوه ورځ په یو مصاحبه کې ویل چې نه د 15,000 چې خلک وایي دا خو غلط وایي دومره نه دي وژل شوي 3,000 هم نه دي وژل شوي دا 1500 چې وژل شوي دي د دې پوښتنه د دې ځواب تاسو ورکړئ چې ولې مو وژل او د چیش په خاطر تاسو د اسلام جهاد کوو دا خو په اسلامي حزبونه راغلی بیا د چې جنګ پچې شو علت دې بیا څه و چې تا وطن پرېښود نو همدغه جنګونه علت شو هېڅ مې نه غوښتل دا و چې خلک چې واوري د افغانان به چې واوري ممکن باور یې ونه شي هېڅ مې نه غوښتل چې د افغانستان ووځم حتی ذهن مې نشو ځان ته آماده کولی چې زه په یو بل ملک کې ژوند کوم خصوصا پاکستان کې د پاکستان ماته یو تصویر موجود پوهېدلم چې پاکستان څه شی دی او څه کوي دغه 92 کال کې چې مجاهدین راغله په کابل کې یو حال شروع شو چې کوڅه په کوڅه جنګ و او موږ همالته وو زه مجبور شوم چې فامیل د کابل نه وباسم لوګر ته مې ولیکل یو میاشت تقریبا هلته تېرې کړې چې بیا دوی سره کېناستل قرانونه سره وکړل بیا به جنګ نه کوو جوړ جاړی وشو ما اول ورکړ چې راځئ جوړ شو چې جنګ نه کېږي راغلل بېرته فامیل راغی له هفته تېره شوې نه وه چې بیا جنګ شروع شو داسې جنګ چې موږ په مکران کې اوسېدلو چې دغه بلاک ورسره لړزېده یعنې جګړو تاسو اړ کړه چې وطن پرېږدئ او بیا مې ګردیز ته ولیکل ټول فامیل مې ګردیز ته ولیکل وایي زه همالته اوسئ تر وخته پورې ممکن دغه زر سره جوړ شي داسې خو به نه کوي بیا جوړ شول په جلال آباد کې سره کېناستل حکومت سره جوړ کړو صدر اعظم یې تعیین کړ رئیس جمهور یې تعیین کړ مخکې عوض د دې چې صدر اعظم کابل ته راشي صدر اعظم لاړ چهارسیات ته او رئیس جمهور راغی هغه ته خیرخانې ته بیا جنګ شروع آخر مجبور شوم چې څوک به ولګي یو څوک د اطفال دي باندې ګرځي همداسې خبره مې په کور کې واورېده یوه ورځ که چېرته
یو څوک ولګي بیا چې لاړ شو دا ټول ځي ولې موږ نه ځو په کور کې مې دا خبر وه دغه په ما باندې دومره تاثیر وکړ چې هغه د نیمه شپې جګ شوم هلته مې د تره زوی و هغه ته یې وویل چې جګېږه لاړ شه موټر راوړه وایي چېرته ځو ما جلال آباد کې مونږ یوه دوست و ما چې هغه کور ته یې بوځه ته لاړ شه پېښور کې یو ځای ورته ونیسه هغه د تصادفا هغه هلک پېښور نه فقي اسلام آباد ته چا به وویلی چې نه راځه اسلام آباد کې به وړو دوی چې تلل فامیل باور وکړه چې ما ورته وویل چې د سړي په سر یو پیاله یو دانه کمپله یو شی درسره یوسئ چې بیا یې بېرته راوړل سخت وي تاسو بېرته راځئ 3 میاشتې وروسته هماغه تګ و پاکستان ته چې تر نن ورځې بېرته فامیل کابل ته ولاړ نه مګر ما لا هم کار کوو ما د UN سره کار کوو هغه د انسټیټوټ کار بهترین وخت د ما د ژوند هماغه و چې په صنف کې وم د شاګردانو سره د ما د کار بهترین زمانه هماغه روحاً راضي وم چې یو شی کوم دغه ما د کار مسؤل یو څه دغه ځوانانو ته انتقال بیا د دې صاحب د کاناډا کې 20 کاله عمر کافي عمر دی او ژوند دی په همدې سیمه کې پاتې شوې په اونټاریو کې وې که نه کوم بل دا زه چې راغلم اسلام آباد ته ما په UN کې ما درته وایي چې په UN کې مې کار کوو او د UN اپریشنو په ټول افغانستان کې زه مسؤل تخنیکي مسؤل وم د ټولو ایجنسیو په افغانستان کې ډېر دفترونه وو تر بدخشان نیولې تر خوست او تر هر ځایه پورې نو زه دوامداره تقریبا د اقل په هفته کې یو ورځ تلم دې ولایاتو ته ژوند هم دلته و نه ژوند په پاکستان کې و پاکستان کې و زه تلم د کارونه مې کول تخنیکي کارونه او سټیشنونه مې فعالول چې هېڅ مې د خارج ته تګ فکر کم نه کړی هېڅ نن سبا مې ویل چې خدای دې افغانستان بېرته ارام کړي چې بېرته لاړ شو حتی د ما سره موږ سره یو استرالی په هغه کې UN کې کار کوو په هرات کې یو سفر کې سره وو هغه یوه ورځ داسې یاد هم کړه چې څنګه د افغانستان خو داسې حال دی ته نه غواړې چې لاړ شي د باندې ما چې نه یوه خبره مې تر نن ورځ په هغه خبر زه پښیمانه یم ما وایي چې د اسټرالیا چې راوبخیم زه افغانستان پرېږدم هېڅ خو ما چې خوند نه راکوي بل چېرته ژوند وکړم څوک په رضا له ملکه نه بس آخر مې لیدل چې د دې امید نشته بیا نو یو درخواستی مې ولیکله زه بیا د پاکستان نه زه ورې استرالیا ته لاړم د یو کاري سفر دپاره بېرته چې راغلم چې یو فاکس راغلی و د نیویارک نه ته مو بوزنیا کې پکاري بوزنیا هرزګووینا په پخوانی یوګسلاویا کې ما چې ښه دا د طالبانو وخت لاړم بوزنیا ته هلته هم دغسې موقتي قراردادونه مې اخیستل ما چې زه خو بېرته ځم 2.5 کال هلته پاتې شوم د هغه ځای نه راغلم کوسوو ته په کوسوو کې تقریبا 8 کاله پاتې شوم بیا لاړم افریقا ته په افریقا کې کار ولې فامیل مې په 2015 کال کې دلته راوست ما درخواستی هم په کوسوو کې د کاناډا سفارت ته ورکړ بیا سفارت هم وتړل شو په ویانا ته انتقال شو د ویانا نه د ایمیل سره مو کارونه سره کول چې ویزې تیارې شوې وی چې دغه د ویزې تیار دي ځان ټیکټ دې واخله د یو کال په موده کې ته باید ووځي بیا زه لاړم د پاکستان نه مې دوی رابار کړل راغلو دلته 2 هفتې رخصتي راغلی وم دوی مې ځای په ځای کړل د هماغه اول نه چې مو راغلي وو د تصادفا مو دغه ډېر کورو باندې وګرځولو نه پوهېدلم چې شرق چیرې دی غرب چیرې دی شمال جنوب چیرې دی کومه سیمه څه رقم دی تصادفي مو دغه ځای خوښ شو په تعداد د فامیل 20 کاله تاسو په دې کور کې ژوند 20 کاله په دې کور دا مې دلته په ځای کړل زه لاړم بېرته وظیفې ته بیا نو د وظیفې نه زه راتلم تر 2018 کاله پورې ما کار کوم په 2018 کال کې متقاعد وکړو راغلم کاناډا پس له هغې زه په کاناډا کې ډېره جالبه کیسه دې وکړه زه صاحب کاناډا ته چې راشې خلک کورونه بدلوي نو ته 20 کاله په دې کور کې 20 کال ولې مناسب ځای مې پیدا کړی و منطقه هم ښه دی ښه امن منطقه دی پاکه منطقه دی او موږ حتی دروازه خلاصه پرېږدو ټوله ورځ او د موږ ته کافي دی دا صاحب په کاناډا کې د ژوند شروع دی له کوم کارونه وکړه تا په افغانستان کې 40 کاله ټکنالوژۍ برخه کې کار وکړ په مختلفو هیوادونو کې البته دلته دې خپل مسلک کې وظیفه پیدا کړه نه کوم بل باشي نه
ما چې تقاعد وکړو پس له هغې نه په دې سنو سال اول خو کار هم څوک نه درکوي بس تقاعد ډېرې منډې رامنډې مې کړې وې ستومانه وم ما چې دا تقاعد ته خوشحاله وم چې راځه ذاتي څو ورځې ارام ژوند تېر کړو بیا نو هغه ځای چې تاسې ولید هغه مې کونج مې ځان ته جوړ کړ چې راځه د کتابونه اوس د زده کړې وخت دی اوس باید بېرته شاګردۍ ته شم کتاب راواخلم زده کړم وخت پیدا شو چې مطالعه وکړم بس نور مې کار نه دی کړی چې کار د نګان څومره وخت لګي چې د کار بس کړ د 2019 چې څو کاله کېږي اته کال اوس اته کال هم هغه د ځان سره اته کالو کې د څو کال په کور کې بس په کور کې مطالعه او کله کله یو څه ولیکو کومه برخه کې مو لیکل ډېر وکړ تخنیکي خو ما کافي که تخنیک هغه ولې ټکنالوژي ډېر زیات هم شوی دی او ډېر په سرعت ځي چې لږ لرې پاتې شي بیا نو ډېر مشکل دی چې سره باید همیشه باید اپډیټ نو ټکنالوژي خو څه شی به وکړي ټکنالوژي کې بیا نو هغه تاسې ولیدل یو دوه کتابونه مې دغه کړل یو مې ولیکل یو مې هغه ترجمه د یو بل باندې وسخته یم مګر ډېر سلو کار کوم ډېر وخت نه په تېروم که مې ورځ کې یو ساعت دوه ساعت ورسره کښېنم زه د باندې کله کله وځم زه صاحب د خپلو شلو کلونو یوه تجربه دې راته ووایه په کاناډا کې څنګه وه ستا په ژوند کې چې هر وخت یادوې یا په عموما کې د نورو افغانانو لپاره د یو انګیزې په ډول اوسي دا فرق لري چې څو د چا د سترګو ورته ګورې مثلا د موږ د سنو سال خلک هېڅکله ارام نه پیدا کوي چې هر څه وکړو افغانستان په سر کې ټوله ورځ خبرونه د افغانستان اورو دلته موږ د اولادونه راشي وایي څه شي دلته ورځ د افغانستان خبرونه اوري چې کابل کې څه خبرې شوي هېڅ نه کېږي موږ دغه روحاً جسماً تړل شوي یو دغسې ارام نه پیدا د باندې ملک ښایسته ملک دی ښه ملک دی آرام ملک دی د احترام باید ورته وکړو چې دلته یې منلي مګر تجربه مو څه ده د شلو کلونو مګر تجربه خو بهترین ځای دی چې ژوند بهترین ځای او په هغه شکل چې زه راغلی یم د نور افغانانو سره ډېر فرق لري ځکه چې افغانان ټول د سپانسر د خوا راغلي دي یا مهاجر شوي دي یا کوم د حکومت راوستلي دي د حکومت کومک و د شیان ورسره شوي دي د سیټلمنټ دپاره مګر مخکې ما درته وویل چې موږ چې راغلي ما پخپله ویزا اخیستې دی پاسپورټ مې اخیستی ټکټ مو کړی دی پخپله دلته راغلی دي ځای په ځای شوي تر اوسه مو د هغه شلو کالو کې نه د حکومت سړی لیدلی دی نه د حکومت کوم شی لیدلی دی چې تاسې هم راغلي کله کله موږ ټوکه کوو چې کاناډا خبر دی که نه چې موږ راغلي ما پخپله هم هغه کار چې مې کړی دی مصرف خپل په غاړه م اخیستی دی دده صاحب شلو کلونو کې دلته چې البته په کاناډا کې ته اوسېدې وطن ته تللی یا اوس به داسې کله په ذهن کې راګرځي چې یوه ورځ هر څه د جنه ټول کې ولاړ شي وطن کې باقي ژوند هماغسې دغه 2000 کوم کال و 1999 کال چې زه لاړم بوزنیا ته پس له هغې زه افغانستان ته نه یم تللی هېڅ موقع نه دی پیدا شوی او ډېر مې زړه غواړي هر ورځ دلته یادوم چې یوه ورځ باید بېرته لاړ شم کابل ته مخکې د نه چې حداقل هغه انډیوالان هغه څوک چې زه پېژنم چې هغه خلک یا مخکې د نه چې موږ ته د دنیا نه سترګې پټې کړو یو څوک باید وګورو ولې دا نوی نسل د موږ خپلوان دي د تره زمان به ما ځینې تولد شوي دي اوس 30-40 کلن ما بیخي لیدلي دي که سره ووینم نه سره پېژنم او چې حداقل او ډېر مې زړه کېږي چې لاړ شم خصوصا اوس چې لارې خلاصې دي چې حداقل سړی وګرځي مګر که سیاحت وخت اجازه راکړه په هغه زودترین فرصت به لاړ هر وخت وایم په کور کې خو کله کله سن سال هم هغه وي که نه ځنه مسایل وي سړی مجبوروي چې ورته دغه شي ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب چې زموږ بلنه مو منله موږ سره د وطن خاطرې په خپرونه کې یو ځای شوې د افغانستان تاریخي کیسې مو وکړلې او د کاناډا په ژوند راسره وغږېدئ نو له تاسو ډېره زیاته مننه
ډېره مننه تاسو یم ښه راغلی امید دی چې یو څه مو چې اورېدلي وي هغه د خلکو په ګټه وي چې څه شی نوی ترې واوري ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو دا وه د نن د وطن خاطرې خپرونه چې ما احسان الله کمال له ښاغلي عتیق ځاځي سره ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بیا چې په بله خپرونه کې ستاسو درانه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم